ویاس په نالونه وهل نو چندخان هم ورته خپې اوچتې کړې چې مالم نالو وهه نو ملګرو دا السلام علیکم ګرانو مینوالو زه فیضان ګلستان یو ځل بیا حاضر م دوستانو تاسو د ورکوټې شانتي کلیپ د نیلم ګل هغه څه یې کړو فاطمه ګل ته یې څه ویلي دي نو دوستانو تاسو څه یې کړل چې اس په ته نالونه وهل نو چندخان هم خپلې ورته خپې اوچتې کړې چې د چندخ په خوا کې نالو وهلی شي نو دوستانو دا خبره نیلم ګل کړې ده نیلم ګل چا ته کړې ده فاطمه ګل ته کړې ده په څه وجه باندې نو زه به دوستانو تاسو سره هغه خبره هم په دې ویډیو کې به شیر کوم نو تاسو تر اوسه پورې زما یوټیوب چینل نه سبسکرایب کړی نو پلیز ځان سره زما یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ او ورسره په خوا کې بیل آیکن هم نو دوستانو نیلم ګل دا خبره په څه وجه باندې کړې ده نو ما تاسو سره مخکې دا خبره شیر کړې وه نیلم ګل چې دی نو هغه کور کې ناسته ده او فاطمه ګل چې دی نو هغې سره چې کوم کسانې دي هغې پارټیز کوي او شوز کوي او ټولو نه لومړنۍ خبره چې کوم اولنۍ خبره ده هغه داسې ده فاطمه ګل افیشنسي نن سبا ډېر زیات وهي نو په هغې کې یو شوتپوڼه ده نو هغه چې کوم ځای کې کیني نو هغه خو کیني خو هغه چې په دې کې یو چینجی ناست دی نو دوستانو تاسو به سوچ کوئ دا څنګه چل دی نو په فاطمه ګل کې یو چینجی دی نو هغه په آرام باندې نه پرېږدي فاطمه ګل چې په آرام سکون سره کیني نو هغه چینجی تنګ کوي نو ځکه چې دی نو دا داسې حرکتونه کوي او بیا د هغې په بدل کې بیا داسې خبرې اوري نو دوستانو دا چې دی نو یو څو ورځې مخکې ما تاسو سره ویډیو شیر کړې وه د مریم هغه سالګرا وه نو په هغې کې چې دی نو دی ډېر زیات افیشنسیز وهلي دي او بیا هغې نه بس دی چې دی نو آیفون نیولی آیفون سره چې دی نو په هغې کې خپل ټیک ټاک ویډیوز جوړ کړي دي او خلکو ته مخامخ یې و ما سره آیفون دی نو دا افیشنسیز وهي نو د هغې په بدل کې بیا نیلم ګل ورله څه جواب ورکړو همدا جواب وله ورکړو چې اس په ته نالونه وهل نو چندخانو مو خپې اوچتې کوي ما سره چې دی نو بلا موبایلونه پراته دي دا تاسو وګورئ نو تاسو به کتلي وي د نیلم ګل په لاس کې څونه موبایلونه نیولي دي نو دا خبره چې دی نو نیلم ګل فاطمه ګل ته کړې ده نو بالکل صحیح حقیقت خبره ده نو فاطمه ګل یو موبایل څه واخیستو خیر ګټه خو ډېر زیات ده چې څونه ګټه ده فاطمه ګل سره د دې وخته دونه به نیلم ګل څه پته لګي ګټلي او که نه ګټلي پیسې خو خیر مزې د دواړو واړو ته څه ټایم نیلم ګل و نو مکه ټایم هم چې دی نو د مراد هغه وي اوس فاطمه ګل ده نو هم د مراد هغه مزې دي پیسې خو مراد خپل جیب کې اچوي نو بس دوستانو دا میسج دا پیغام هم له خپل دوستانو سره شیر کړم که ویډیو کې مانه څه غلطي شوي نو زه بخښنه غواړم انشاءالله دوستانو ډېر ژر تاسو سره به یوې نوې ویډیو کې به ملاقات کېږي دا خپل ځان ډېر خیال ساتئ تلویه له پامان